چې دا ولې تا کې سیر نشته مولا چې دا ولې تا کې سیر نشته مولا په حدیث کې دی تاثیر نشته مولا څوک کافر څوک مسلمان څوک دی مرتد کو څوک کافر څوک مسلمان څوک دی مرتد کو ضمیر مړې ستا ضمیر چې مدثر او مال ساتنه کوي هغه خلک زنده‌باد غواړو. سلامونه او مینه احترامات مې ومنئ د پټولالونو ادبي خپرونه ستاسو ادبي ملګری احمد الله وپایم او ترڅنګ را سره یو خوږژبې شاعر غزل بول شاعر واحد الله تالاش ملتیا کوي ناشته کوي دلته وټه پورته مراغخته دي له دوی سره بندر لرو لمک سره پاتې شي. تالاش سے سلامونه او مینه د پټولالونو په ادبي خپرونه کې درته ډیر زیات سلامونه هر کله. احمد الله وپا صاحب د پټو لالونو د ادبي خپرونې نه یو جهان مینه ومننه چې زم د وټپور ولسوالۍ تر وختم او دلته مرا سره د ادبي بندر جوړ کو مننه ډیر زیات مننه کوم. تالاش صاحب رازو خبرونه پیلو په دغه یو پښتنه چې څومره موده کېږي څومره وخت کېږي شاعري کوي د شاعرۍ مو څونه وخت کېږي؟ تقریبا وپا صاحب یو 15-14 کال کېږي چې شاعري کوم. مننه. تالاش چې 15-14 کال هنري سفر مو کړی دی په دغه هنري سفر کې تر اوسه کوم چاپ آثار لري یا راتلونکي کې کوم کتاب ته اراده ای؟ نو وپا صاحب تر اوسه خو ملا چاپ نه دی کړی غزل را سره بیخي ډېرې دي او کچې ته ملګرو یارانو را سره خوښه کړه چاپ ته به هم چمتو شي انشاءالله تعالی. ډېره زیاته مننه کومه. درانه مینوال بوج کېدو ته نه پرېږدو راځو د تالاش صاحب نه په لومړیو کې غزل اورو لا هغې وروسته یو دوه پوښتنې نور هم لرو له موږ سره پاتې شي. تالاش صاحب یو غزل په لومړی کې دغه درنو ملګرو ته ډالۍ کوي. مننه وپا صاحب. غزل دی وایي چې دا ولې تا کې سیر نشته مولا چې دا ولې تا کې سیر نشته مولا په حدیث کې دی تاثیر نشته مولا څوک کافر څوک مسلمان څوک دی مرتد کو څوک کافر څوک مسلمان څوک دی مرتد کو ضمیر مړې ستا ضمیر نشته مولا او ستا پیتوی د فساد ډکې را تخکاری ستا پیتوی د فساد ډکې را تخکاری لږ خو وګوره کافر نشته مولا همیشه په شملورو پسې ګرځي همیشه په شملورو پسې ګرځي ستا په خیال کې څوک فقیر نشته مولا او تا خو مال متا راټوله په دنیا کړه تا خو مال متا راټوله په دنیا کړه په جنت کې د جاګیر نشته مولا او هر سړی د وخت قاضي دی خسمړی هر سړی مننه وای هر سړی د وخت قاضي شو خسمړی ستا قانون کې څوک امیر نشته مولا او زه تالاش به لیونی سندرې وایم ستا په لاس کې خو زنجیر نشته مولا. ډېره زیاته مننه کوم تالاش صاحب. دغه غزل کې هنریت تر سترګو کېږي. تالاش صاحب ستاسو په دې هنري 14 کلن مزل کې کله کوم استاد ته کې ناصل استي چې هغه درته د ردیف قافیه وغیرہ په دغه کې معلومات درکې په دغه 14 کلن هنري مزل کې څوک استاد منئ د شعر او ادب په برخه کې؟ زه به په ځانګړې توګه دا وایم چې شعر او ادب استاد نه لري خو یوازینی شخص چې ماته د شعر په اوله کې لارښودنه کړې ده د دې وټپور د سیمې ښه لیکوال ښه شاعر جنت ګل پیدا صاحب دی چې ماته د قافیه او د ردیف لارښوونه کړې ده هغه زه خپل استاد منم. مننه ژوندی اوسي. تالاش صاحب پیدا صاحب ته د خدای ډېر عمر ورکړي ښه شاګردان یې روزلي دي په کومه برخه مو د شاعرۍ ډېر کار کړی دی د خوښې صنف یو دی نظم دی غزل دی؟ وپا صاحب ما خو اکثریت نه بلکې چې ټوله شاعري زما غزل ده نظم زما په شاعرۍ کې نشته دونه تر سترګو کېږي او اکثریت ما غزل لیکلی. نو ستام غزل خوښ دی د درنو ملګرو غزل خوښ دی څنګه د خوښه د یو غزل درنه بل هم واورو په دواړو سترګو ولې وایي حد د محبت یاره تمام دی وي ماښام دی وي حد د محبت یاره تمام دی وي ماښام دی وي سری شونډې ساقي لاسو کې جام دی وي ماښام دی وي ته شه مسلمان یوه سپېڅلې کلمه راوړه ته شه مسلمان یوه سپېڅلې کلمه راوړه زړه زما هندو لکه رام رام دی وي ماښام دی وي او زه لکه مرغۍ دې پکې ټول عمر په دار یمه زه لکه مرغۍ دې پکې ټول عمر په دار یمه بس جانانه ستا د زلفو دام دی وي ماښام دی وي او تشه زلیخا د مصر هره کوڅه وګوره تشه مننه وایي تشه زلیخا د مصر هره کوڅه وګوره پرېږده چې یوسف په سر بدنام دی وي ماښام دی وي او زه لکه شاعر به د سنگار لفظونه وګورم زه لکه شاعر به د سنگار لفظونه وګورم ستا ځواني غزل غزل الهام دی وي
ماښام دې وي او ستړی ستړی ژوند او خزانونه مو بلها تېر کړه ستړی ستړی ژوند او خزانونه مو بلها تېر کړه ګل ګل پسرلی او زما قام دې وي ماښام دې وي او ته ورسره یو ځلې د سترګو جنګ کې کېوځه ته ورسره یو ځلې د سترګو جنګ کې کېوځه سترګو کې تالاش خیر دې ناکام دې وي ماښام دې وي. وا ډېره زیاته مننه کوم تالاش صاحب یو غزل درنه بله مورو. مننه ولې نه درته وویل مونږ خو غزلې راوړي دي وایي ساقي ستا لاسو کې جام دې راکوه ساقي ستا لاسو کې جام دې راکوه زما صبر نور تمام دې راکوه دا پیاله د زهرو ډکه ده چې خورم یې دا پیاله د زهرو ډکه ده چې خورم یې خو ستا سرې شونډې انعام دې راکوه او زه بې توله بې حسابه مینه غواړم زه بې توله مننه وایي زه بې توله بې حسابه مینه غواړم ځه سکڼې سکڼې ماښام دې راکوه او اقتدا مې د مانځه درپسې کړې اقتدا مې د مانځه درپسې کړې بخښنه غواړم وایي اقتدا مې د مانځه درپسې وکړه ستا ښایست زما امام دې راکوه او رانه ستا د نظر داغ غواړي جانانه رانه ستا د نظر داغ غواړي جانانه لیونی زړه مې سرسام دې راکوه او لږ لفظونه یې سینګار د پاره اخلم لږ لفظونه یې سینګار د پاره اخلم په مزغو کې مې الهام دې راکوه او یو ته په تهمت نه لګوي یاره یو ته په تهمت نه لګوي یاره ستا تالاش غریب بدنام دې راکوه. واه ډېره زیاته مننه کوم تالاش صاحب زموږ دغه خپرونې وخت هم ډېر مختصر نه غواړم چې دغه وخت رانه په خبرو ځای شي یو غزل په وروستۍ کې بل هم دغه درنو ملګرو ته ډالۍ کړي هغې وروسته به بیا خپرونه رانغاړو په دواړو سترګو ولې نه وایي چې په خپله مې یاران وکړو خپل ځان زرې زرې اوس په چا کړمه دا خپل وجود تاوان زرې زرې چې په خپله مې یاران وکړو خپل ځان زرې زرې اوس په چا کړمه دا خپل وجود تاوان زرې زرې چې مې امن امن ژوند وي او سوله سوله مینه چې امن مننه وایي چې مې امن امن ژوند وي او سوله سوله مینه په زړګي مې ګرځومه د ارمان زرې زرې او نه یې خپل قانون معلوم دی نه د رب قانون ته ټیټ شو نه یې خپل قانون معلوم دی نه د رب قانون ته ټیټ شو ولې کړو انسانیت خپل انسان زرې زرې او خیرا مې د خولې ووتې هغې ته چې ته غرق شې خیرا مې د خولې ووتې هغې ته چې ته غرق شې کړې راغونډې چې مې غوښې د جانان زرې زرې او دا د کوم دین پیروي دا د کومه عقیده ده دا د کوم دین پیروي دا د کومه عقیده ده ستا د لاسه مسلمان زرې زرې او یو ټول ورته راټول څه لیوني لیوني ښکارو مننه وایي یو ټول ورته راټول څه لیوني لیوني ښکارو مونږ خوشحاله یو د ویشت نه په تالان زرې زرې او دا سیمه عجیبه د هجړاګان یې رهبري کا وایي دا سیمه عجیبه د هجړاګان یې رهبري کا شوې د خاورو کې تالاشات شو د خاوره کې تالاشه اتلان زرې زرې ډېره زیاته مننه کوم تالاش صاحب چې زموږ غوښتنه مو ومنله دلته راغلی شعرونه مو راسره واورول یو بنډار هم راجوړ کړو وروستۍ کې دغه درنو ملګرو ته د شعر په ژبه درنه پیغام ونیوم خو زه به داسې یو پیغام درته وړاندې تاسو نه مننه وپا صاحب د دې ملګرو ټول نه مننه چې مال هم دونه قدر راکړه دونه عزت هم راکړه زه موټاپور سیمې ته راوغوښتم دونه په مینه او دونه په درناوي ما سره دا بنډار وکړو دا شاعرانه بنډار الله مو عزت وکړه بیا مینه ومننه خو زه به دومره درته ووایم چې بس دی نور جنګ راشئ چې مینه وکړو او تعلیم یافته ټولنه رامنځته کړو بس تعلیم وکړئ دغه زما پیغام دی مینه وکړئ تعلیم وکړئ بس ډېره زیاته مننه کوم تالاش صاحب بیا هم چې ډېر خواږه شعرونه دي دغه درنو ملګرو ته ناستو ملګرو ته ډالۍ کړو دغه د پټو لالونو ادبي خپرونه چې ما احمد الله وفا درته وړاندې کړه یو خوږژبی شاعر واحد الله تالاش مو راسره واورېدو د دې غزلې د دوی پیغام واقعا د ستایلو وړ دی یو ځل بیا چې ستاسې مخې ته راځم تر هغې مو په پاک رب سپارم ښه وخت ښې شپې